وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى. په همدې مناسبت را بلل شوو مراسمو کې ویناوالو د زده کړو پر اړتیا او د معارف د لا بهبود په تړاو ارزښتمنې ویناوې وکړې. دوی فارغو زده کوونکو ته د مبارکیو ترڅنګ سپارښتنه وکړه چې په دې زده کړو بسنه ونه کړي او د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په هڅه کې شي. د خوست د پوهنې رئیس مولوي محمد انور دین پرور په خپلو خبرو کې خوښي وښوده چې په دې ولایت کې له مختلفو لیسو او ښوونځیو څخه په ګڼ شمېر زده کوونکي فارغ او د لوړو زده کړو په تکل د مطالعې او کنکور آمادګیو ټولګي تعقیبوي. د زیاتوله د ټول خوست په کچه څه د پاسه 160 ښوونځي ودانۍ نه لري چې د علم او زده کړې په ترلاسه کولو کې زده کوونکي له ستونزو سره مخ کړي. د عبدالحی حبیبي لیسې امیر فیض محمد ځلان د نننۍ غونډې او فارغینو په اړه خوست ملي راډیو ټلویزیون ته وویل د معارف نه مې هیله دا ده چې دوی په معارف نورم تمرکز وکړي، همداسې تشویقي برنامې جوړې کړي تر څو د معارف هغه په کلیو اطرافو کې خلک په دې ویښ شي او دغه د علم ارزښت ورته بیان شي تر څو موږ اولادونه نور هم علم پرسته شي. د حکیم الله او قاری خیر الله په نومونو 2 تنو فارغینو په خپلو خبرو کې د تیر 12 کلن علمي مزله او په یاده لیسه کې د زده کړو د کیفیت په تړاو وویل مونږ به انشاءالله عزیز په همدغه زده کړو اکتفا نه کوو، مخته به ځو او د افغانستان غیر ولس ته مو هم دته ارزو ده چې دوی خپل بچیان تعلیم او علمي اکاډمیکو ځایونو ته ولېږي. دغه افغان ټولنه د علم په ډګر کې او نورو برخو کې د ځوان نسل یعنې زموږ او ستاسو د هڅو او لاسته راوړنو تږي ده تر څو وکولی شو د هر افغان هیلې او امیدونه ورپوره کړو. که موږ او تاسو ښې لاسته راوړنې ولرو نو موږ به راتلونکو نسلونو ته د پرمختګ خزیرې پرېښودلې وي. یاده لیسه چې هر کال سلګونه د 12 فارغین ټولنې ته وړاندې کوي نږدې 15,000 زده کوونکي لري چې د 100 تنو ښوونکو له لوري زده کړې ورکول کیږي.